اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم. څنګه چې موږ د ټینس سیریز شروع کړی او پای کې موږ په لومړني لیکچر کې په ټینس باندې په ډیټیل سره خبرې کړې هغه ټینسونه هو چې کوم دي هغه موږ پیژندلي موږ پکې شروع کړی چې پریزنټ انډیپندنت ټینس چې کوم دی هغه به زموږ لومړنی شروعات وي د ټول نه لومړی چې کوم دی هغه پریزنټ ټینس دی. پریزنټ ټینس موږ شروعات کړو چې د پریزنټ ټینس به موږ وایو او په پریزنټ ټینس کې د ټول نه اول چې کوم دی انډیپندنت دی یا دې ته موږ سمپل ټینس هم ویل شو. پریزنټ انډیپندنت ټینس آر پریزنټ سمپل ټینس. پریزنټ انډیپندنت دې ته ولې وي د دې په مقصد باندې ځان پویو د دې پیژنګلو به موږ څنګه کوو په هغې باندې ځان پویو په دې کې چې کوم سینټنسز راځي د هغې جوړښت به وپېژنو په اردو کې به هم پېژنو په انګلیش کې به هم پېژنو چې د دې هغه جوړښت به څنګه وي. موږ به په انګلیش کې داسې سینټنسز څنګه پېژنو چې دا د پریزنټ انډیپندنت ټینس دی یا کو په اردو کې داسې راشي او موږ ته په پیپر کې راغلی یا داسې بل ځای کې چا تپوس کړی چې دا انګلیش ته واړوئ نو بیا به هغه موږ څنګه پېژنو چې دا د کوم ټینس د کومې زمانې خبره کېږي. نو اول پریزنټ انډیپندنت ټینس په ټینسونو کې د ټول نه اول پریزنټ انډیپندنت ټینس دی او دا زموږ په ډیلي لایف کې د ټولو نه سیوا استعمالیږي د ټولو نه لومړی هم دی او د ټولو نه سیوا هم استعمالیږي. زموږ چې کوم عادتونه دي کوم هیبټس دي که نه لکه زه وایم زه څه کومه کرکټ کومه زه چې خپل عادت بیانوم کوم عادت چې زه بیانوم دا په پریزنټ انډیپندنس کې دا خبرې موږ کوو کوم یونیورسل ټروت چې کوم دی سچای دایمي چې کوم ده هغه موږ په دغه کې وایو په پریزنټ انډیپندنت ټینس کې نو زموږ ډېرې زیاتې خبرې چې کوم دي هغه زیاتتر په پریزنټ انډیپندنت ټینس کې وي. د پریزنټ انډیپندنت ټینس د سنټنس د جملې هغه جوړښت دا شان دي چې پای کې سبجیکټ وي ورب وي او ابجیکټ وي پکې د دې دغه جوړښت چې کوم دی لکه آی ګو ټو سکول نو په دې کې آی سبجیکټ شو ګو پکې ورب شو کار شو که نه دغه سبجیکټ او ورب او ابجیکټ چې کوم دي دغه خو موږ پېژندلي نو آی ګو ټو سکول زه سکول ته ځم نو په دې کې سبجیکټ ورب او ابجیکټ پکې راغی دا د جملې هغه جوړښت دی ډېر زیات سمپل دی ډېر زیات اسان دی. اوس په موږ د اردو پہچان څنګه کوو که په اردو کې داسې جملې راشي نو هغه موږ څنګه پېژنو د اردو په اخره کې د کومې جملې په اخره کې چې هی راغلی هی راغلی او هی راغلی کومو کې چې هم هی راغلی هغه به موږ وپېژنو چې دا پریزنټ انډیپندنت ټینس پریزنټ ټینس دی. اول خو موږ د هی نه وپېژنو چې دا کوم ټینس دی پریزنټ ټینس دی بیا به موږ د پریزنټ په قسمونو کې پېژنو چې دا د پریزنټ انډیپندنت دی کو پریزنټ کنټینیوس دی کو پریزنټ پرفیکټ دی او کو پریزنټ پرفیکټ کنټینیوس دی. پریزنټ هم موږ وپېژنو چې خی پکې راغی اخره کې په کومې جملې کې چې خی راغی هغه پریزنټ ټینس دی. خو اوس په انډیپندنت یا د سمپل موږ د څه نه پېژنو چې دا سمپل دی کو کنټینیوس دی نو بیا چې د هغې نه د هی نه مخکې پکې تا راغلي تی پکې راغلي او تی پکې راغلي دې ته وګورئ که نه دې جملو کې تا ہے تی ہے او تی هو وغیره دا شانتې چې څومره هم په کومو جملو کې تا ہے تی ہے تی هو راغلي هغه به موږ سره سي پریزنټ سمپل ټینس ورته هم موږ ویل شو پریزنټ انډیپندنت ټینس ورته هم موږ ویلی شو. نو دغه د هی نه به موږ پریزنټ ټینس پېژنو او د تا تی نه به موږ کوم ټینس پېژنو د پریزنټ هغه قسم چې کوم دی هغه به موږ پېژنو چې دا انډیپندنت ټینس دی. اوس په انګلیش کې به د جوړښت څنګه وي ګوره په انګلیش کې دا به داسې سینټنس راغلی وي چې سبجیکټ وي ورب وي ابجیکټ وي دا خو تاسو ته ما ووایي خو اوس په کې چې کله داسې سینټنس وي که موږ فرض کړه د اردو نه انګلیش ته اړو نو دا به څنګه جوړو نو د سبجیکټ په ځای به څه نوم به راغلی څه ناون به راغلی څوک په کارکوونکي به څوک یا به موږ د هغه نوم لګو یا به موږ د هغه په ځای یو داسې ټکي استعمالو او د هغه په ځای چې کوم ټکي موږ استعمالو هغې ته موږ پروناون وایو نو دا موږ سره هغه پروناون دی هی دی شي دی اټ دی آر سینګولر ناون کوم یو دی چې یو نوم وي په جمله کې یو نوم راغلی هغې ته موږ سینګولر ناون وایو صحیح ده. نو که فرض که هی راغلی شي راغلی اټ راغلی هغه به موږ ولګو یا سینګولر ناون به ولګو په پریزنټ انډیپندنټس کې به د خي شي اټ یا د سینګولر ناون سره د ورب د فرست پام سره اول خو په پریزنټ انډیپندنټس کې د ورب فرست پام لګي کوم پام پکې لګي د ورب چې کوم لومړنی پام دی ساده بس هغه پکې لګي که فرض که د جملې کې موږ وګورو خي پکې راغلی شي پکې راغلی د دغې ورب نه مخکې اټ پکې راغلی یا سینګولر ناون یو نوم راغلی لکه اکرم او اسلم ادنانو یا چیرو بوړو مارکر وغیره نو د هغې سره به موږ بیا د ورب سره اس لګو یا ای اس په لګو د کوم وربونو سره چې اس لګي سره موږ اس لګو د کوم وربونو سره چې ای اس لګي د هغې سره موږ ای اس لګو د دې نه علاوه که چېرته ای راغلی وي راغلی یو راغلی دی راغلی یا د دې نه سیوا نومونه راغلي لکه اکرم او اسلم او عدنان
او اکرم داسې دوه نوم راغلي، یا چیرز، بوټ، مارکرز داسې پلورل ناون وي. صحیح ده. آی وي، وي، یو، دی یا پلورل ناون وي، نو د هغې سره به موږ اس یا ای اس نه لګو، او د هغې سره به د ورب پس پام لګي. معلومه کې وي چې پرزنټ انډیفینټ ټینس چې کوم دی په دې کې به د ورب پس پام لګي. نو دغه جوړښت دی چې سبجیکټ وي، ورب وي او ابجیکټ وي. د ورب به پکې پس پام وي، که ښي شي اټ راغلی یا سینګولر ناون د هغې سره ای اس یا ای اس لګېدلي. د دې جملو د دې سمپل ټینس د دې پرزنټ انډیفینټ ټینس د جوړولو دغه طریقه شوه. که دا اوس فرض کړو موږ نیګیټیو ته اړو، صحیح ده، نفي ته موږ اړو، لکه زه وایم زه روټۍ خورم، دغه کارونه تاسو تجربه وي چې زه کرکټ کوم، زه سکول ته ځم، زه سبق وایم، زه خط لیکم، دا ما خپل هغه عادتونه چې کوم زه زیات تر وایم یا زیات تر کوم، خو ما ته پته نه چې دا کار به کله ختمېږي. ځکه انډیپینډنټ مطلب دا دی چې د دې کار څه ټایم نه دی معلوم، کله یې پوره کومه کله یې بس کومه، د دې وخت نه دی معلومه، نو ځکه دې ته انډیپینډنټ ټینس هم ویل کېږي. د دغې ټینسونو یا د دغه جملو د نیګیټیو اړولو طریقه دا ده چې موږ به په هغه کې بیا په نیګیټیو او په انټراګیټیو کې هیلپینګ ورب لګو. په پرزنټ انډیپینډنټ ټینس کې په ساده جملو کې، په افرمیټیو کې یا ساده سمپل ټینس چې کوم دی په هغې کې هیلپینګ ورب نشته. خو که فرض کړو موږ بیا نیګیټیو ته اړو یا انټراګیټیو ته اړو، نو بیا به پکې موږ هیلپینګ ورب لګو. کوم هیلپینګ ورب دی هغې دپاره ډو دی یا ډز دی. اوس په ډو او ډز موږ د چا سره لګو؟ دوه ولي دي چې دوه هیلپینګ ورب دي، ډو دی او ډز دی. نو بیا څنګه چې ما دلته کې تاسو ته لیکلي لکه هی شي اټ یا سینګولر ناون د دې سره موږ څه لګو؟ ډو به لګو. صحیح ده. او آی وي یو دې سره یا د دې نه علاوه کو ډېر چېرته یو پلورل ناون راغلي نو د هغې سره موږ په نیګیټیو کې یا په انټراګیټیو کې ډز لګو. طریقه یې څه ده؟ لکه زه یو سنټنس وایم چې آی ګو ټو سکول، آی ګو ټو سکول، زه سکول ته ځم، که دا زه نیګیټیو ته اړم نو زه وایم چې آی ډو ناټ ګو ټو سکول. ناټ خو پکې خامخا لګي ځکه چې نفي جمله ده، نو ناټ به پکې زه ولګوم، او بیا به ورسره زه هیلپینګ ورب په نیګیټیو جملو کې ولګوم. نو آی ډو ناټ ګو ټو سکول. دغه شان که زه په انټراګیټیو کې چې ډو آی ګو ټو سکول، او په اخره کې به څه لګي؟ په اخره کې به ساین اپ انټاروګیشن لګي. په سوالیه جملو کې په انټراګیټیو سنټنس کې په اخره کې به پکې څه لګي؟ ساین اپ انټاروګیشن. او ډو یا ډز چې کوم دی دا به د جملې سر ته ځي. دغه شان که زه وایم چې هی ګو ټو سکول یا هی رایټس ا لیټر، رایټس ا لیټر، هی ډز ناټ رایټ، دلته کې مې څه ولګو؟ ډز مې ولګو، ځکه چې ما د جملې په سر کې څه ووي؟ هی مې ووي. چې هی مې ووي نو بیا به څه لګي؟ ډز به لګي. او ناټ به سره په نیګیټیو جملو کې موږ لګو، په انټراګیټیو کې به ناټ نه وي. بیا به موږ داسې وایو چې does he writes a letter یا does he go to school, does he eat the meal. بیا چې کله موږ یو خبره بله یو دا نوٹ کړئ چې کله موږ په نیګیټیو یا په انټراګیټیو کې ډز ولګو نو بیا به د هغه ورب سره چې موږ اس یا ای اس په ساده جملو کې لګولې هغه اس یا ای اس په بیا موږ نه لګو. نو دغه ټوټل پیژنګلو او دغه ټوټل جوړښت و دا د پرزنټ انډیفینټ ټینس یو داس ډېر زیات اسان دی. نیکسټ ویډیو کې به انشاءالله د دې نور قسمونه ډسکس کوو. نو که تر اوسه پورې تاسو ویډیو نه لایک کړئ نو ویډیو سره لایک کړئ او چینل سره سبسکرایب کړئ.